أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى من بعدهم. أما بعد، ورونو دغه بحث چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو او احادیثو منل او په هغه سره عمل کول په نامه سره یادېږي. زه ولې دغه بحث لیکم یا بیانوم؟ دا ځکه چې نن ورځ په مسلمانانو او ځینو هغو خلقو کې چې ځانونه عالمان بولي، خلقو ته شرعي احکام بیانوي، یوه داسې ډله هم شته چې دوی په خپلو بیانیو او بحثو کې وایي زموږ مسلمانانو دپاره قرآن مجید بس او کافی دی، نبوي سنتو او احادیثو ته ضرورت نسته، او دوی د خپلې دغې وینا دپاره د ځانه جوړ سوي ډول ډول دلایل وایي چې د هغې جملې څخه دوی وایي چې احادیث یا خو د هغې زمانې د خلقو دپاره وه، یا دا چې هغه په یقین او تواتر سره ثابت نه دي، یا د هغو د ردولو دپاره نور دغسې پوچ او بې معنا سببونه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغسې ګمراهو خلقو ویناوي او حالات د هغه تر پیښېدلو پخواله بیان کړي دي، او په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد، ابو داود او حاکم یې د مقدام ابن معدي کرب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أحمد وأبو داود. یعنی خبر اوسی بشک ماته کتاب الله او د هغه سره د هغه مثل راکړل سوی دی چې هغه نبوي سنت دی. خبر اوسی چې داسې حالات براسي چې یو موړ سړی د خوړو په خوړلو به ځان موړ کړي، بیا به پر خپل کټ یا بالښت تکیه واچي او وایي به تاسې په دغه قرآن عمل کوئ، کم شی چې مو په هغه کې حلال پیدا کړی هغه حلال بولی، او کم شی چې مو په هغه کې حرام ولیدی هغه حرام بولی. لکه څرنګه چې په پخوانیو وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سنت مطهره د ملحدو او گمراهو ډلو له طرفه اعتراضونه کېدل او شبهې یې پر پیدا کول یې، همدارنګه په اوسنۍ زمانه کې د ځینو متعصبو مستشرقینو د یهودیانو او نصرانیانو د دین د تبلیغ کوونکو له طرفه پر سنت مطهره د دې دپاره شبهې پیدا کیږي چې په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي او د اسلام دغه لوی او اساسي رکن ونړوي. خو له بده مرغه ځینې هغه مسلمانان چې د غرب او غربیانو پیروي کوي او د هغو تالی څټي دي، د خپلو بادارانو د مرستې او کومک دپاره پر سنت مطهره عیبونه وایي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مبارکو احادیثو کې د شک اچولو او د هغو د ضعیفه بللو دپاره هر څه کوي او هر څه وایي. په همدغه سبب غواړم چې دغه بحث او لیکنې په واسطه په اسلام کې او د مسلمانانو دپاره
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مطهره احادیثو مقام او اهمیت روښانه سي او دغه بحث په لوستلو او اوریدلو سره زما پښتانه ورونه د سنت مطهره په اهمیت خبر سي او دا ورته معلومه سي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو عمل کول واجب دي او منکر یې کافر بلل کیږي. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت یا علم الحدیث داسې یو علم دی چې د هغه په واسطه سره موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قولونه او فعلونه حالات او خویونه پیژندلی سو. سنت څه شي ته ویل کیږي؟ سنت په لغت کې یوې طریقې ته ویل کیږي او دا هم فرق نه کوي چې دغه طریقه ښه طریقه وي که بده طریقه وي، لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې فرمایي من سن فی الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء رواه مسلم. یعنی که چا په اسلام کې یو ښه طریقه کښېښول، یو داسې ښه کار یې راژوندی کړی چې خلقو پرې ایښی وي، یو وار خو ده ته د دغه ښه کار په کولو ثواب ورکول کیږي، او که تر ده وروسته په هغه ښه طریقه سره عمل کېدی، خلقو هغه ښه کار کاوه، ده لره هم نور دونه ثواب لیکل کیږي لکه هغه چا لره چې تر ده وروسته دغه ښه کار وکړي، او د هغو د ثوابو څخه هم شی نه لږیږي. همدارنګه که چا په اسلام کې یوه بده طریقه پیدا او رواج کړه، یو وار خو د دغه بد کار د کولو ګناه ورته لیکل کیږي، او تر ده وروسته که نورو خلقو دغه بد کار کاوه، ده لره هم دونه ګناه لیکل کیږي لکه هغه چا لره چې دغه بد کار وکړي، او د هغو له ګناه څخه شی نه لږیږي. په دغه حدیث شریف کې دواړو طریقو لره که ښه وي که بده سنت وویل سوه. خو د محدثینو په اصطلاح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینا ته، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فعل یا کار ته، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقرار ته، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقت او اخلاقو هر وصف او تعریف ته، که تر بعثت د مخه وي که تر بعثت وروسته وي، سنت ویل کیږي. او د اصولیونو په اصطلاح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینا، فعل او تقریر ته سنت ویل کیږي. یعنی هر شی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه را نقل سوی وي هغه ته سنت ویل کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینا، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر هغه قول ته ویل کیږي چې د احکامو د بیانولو په اړه وي، لکه چې فرمایي انما الاعمال بالنیات متفق علیه، یعنی بشک د عمل ثواب په نیت سره دی. یعنی په هر کار او هر عمل کې چې دی هر قسم نیت کړی وي، هغه ستا د نیت سره برابره بدله او جزا درکول کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فعل هغو کارو ته ویل کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرامو د ده علیه الصلاة والسلام څخه په عباداتو کې، لکه د لمانځه ادا کول، د حج ادا کول، د روژې آداب، یا په الهي سزاو کې د حکم او قضاوت په اړه را نقل کړي وي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تقریر هغه ته ویل کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حضور کې یو کار وسی، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کار په اړه څه ونه وایي، یا د هغه کار تایید وکړي،
یا د هغه کار تعریف وکړي، دغو ټولو ته تقریر ویل کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو په اړه بحث او بیان کول ډیر مهم او ډیر اهمیت لري. دا ځکه چې پس له قرآن مجیده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت زموږ د دین او اسلامی شریعت د مصادرو څخه دوهم اساسي مصدر دی، او د دغه بحث ضرورت او اهمیت په دغه اوسنی وخت کې نور هم زیاتیږي. دا ځکه چې د اسلام دشمنان کوشش کوي چې د امت مسلمه دپاره د دوی په دین کې شبهه او بې اعتمادي پیدا کړي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سنت په اړه د مسلمانانو په زړو کې شک او تردید پیدا کړي. نن ورځ موږ په داسې عصر او زمانه کې ژوند کوو چې د نړۍ نظام ګډوډ او سرپاشلی دی. د دنیا ستر قدرتونه د نړیوالو دپاره د خوشاله او آرام ژوند کولو د لارو چارو د پیدا کولو څخه عاجزه پاته دي. خو زموږ مسلمانانو عقیده دا ده چې د دنیا او آخرت د نیکمرغۍ دپاره بله هیڅ لار نسته بې له دې چې موږ هغه سپېڅلي اسلام ته چې د تحریف، تغییر او تبدیل څخه پاک وي رجوع وکړو. هغه خالص اسلام ته رجوع وکړو چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله له طرفه موږ ته راوړی دی. زموږ د اسلامي شریعت مصدرونه او مأخذونه، بنسټ او اساس د مسلمانانو په منځ کې ښکاره او روښانه، محفوظ او معروفه دي. په دې کې هیڅ شک او تردید نسته چې پس له قرآن مجیده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مطهره احادیث زموږ د شریعت دوهم مصدر دی. ځکه په قرآن مجید کې ډیر ځله د اسلامی شریعت عام قوانین او کلی احکام بیانیږي، خو سنت مطهره د دغو عام قوانینو او د دغو کلیاتو تفسیر کوونکی او شرح کوونکی وي. دغه موضوع چې سنت مطهره د قرآن مجید تفسیر دی، هغه چاته ښکاره او روښانه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو سره پیژندګلوي لري او په هغو یې عمل کړی وي. د اسلام پخواني او اوسني علما په اتفاق او بېله اختلافه پر دې اقرار او اعتراف کوي او دا مني چې د اسلامي شرعي احکامو د اثبات دپاره، همدارنګه د حلال او حرام د بیانولو دپاره لومړی اصل او اساس د الله جل جلاله کتاب قرآن مجید دی. هغه قرآن مجید چې له هیڅ طرفه باطل نسی ورته راتلای. الله جل جلاله په سورت فصلت کې فرمایي: لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، یعنی له هیڅ طرفه هغه ته باطل نه راځي او نه راتلای سي. نه تر هغه د مخه داسې کتاب راغلی دی چې قرآن مجید دی باطل کړي، او نه تر هغه وروسته داسې کتاب راتلونکی دی چې قرآن مجید دی باطل کړي. خو تر قرآن مجید وروسته د اسلامی شرعي احکامو د ثابتولو دپاره، همدارنګه د حلال او حرام د بیانولو دپاره دوهم اصل او اساس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سنت دی چې د هوا او هوس یا له خپله ځانه نه ویل کیږي، بلکې هغه هم الهي وحی دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازلیږي. د دې دپاره چې موږ مسلمانان باید د قرآن مجید په اوامرو او نواهیو حتمی او ضروري عمل وکړو، ډیر زیات آیاتونه موجود دي چې د هغو په بیانولو سره زموږ بحث ډیر اوږدیږي، او دا هر مسلمان ته معلومه ده چې د قرآن مجید د احکامو څخه مخالفت کول ډیره لویه ګناه ده او انکار یې کفر دی. خو د دې دپاره چې موږ باید د اسلام په دوهم اساس او بنسټ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحیح سنت او صحیح احادیث دي عمل وکړو،
په قرآن مجید کې داسې ډېر آیاتونه شته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت د لازموالي دپاره نازل سوي دي او اسلامي علما پر دې اتفاق لري چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح سنتو باید خامخا عمل وسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت کولو په اړه دلایل دونه زیات دي چې څوک یې شمېرلی نسي. تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو انسانانو دپاره لارښوونکی رالیږل سوی دی او د قیامت تر ورځې ټول انسانان په دې مکلف دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت او پیروي وکړي. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن مجید تفسیر کوونکی او د قرآن مجید د احکامو بیانونکی دی. که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث نه وای مسلمانانو ته دا نه معلومېدل چې د سهار لمونځ یا نور لمونځونه څو رکعاته دي. همدارنګه د لمانځه واجبات او سنن نه ور معلومېدل. د زکات، حج، روژې، جهاد، د خرڅولو او رانیولو او نور د حلال او حرام احکام نه ور معلومېدل. اوس به د هغو دلایلو د جملې څخه چې ټول انسانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په متابعت سره امر کوي څو داسې قرآني آیاتونه درته وړاندې سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عصر او زمانې کسان او بیا تر هغو وروسته د قیامت تر ورځې ټول مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په متابعت سره امر کوي. الله جل جلاله د سورت آل عمران په 132 نمبر آیات کې فرمایي وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امرونه د دې دپاره قبول کړي حکم یې ومني چې پر تاسې رحم وکړل سي. همدارنګه الله جل جلاله په سورت آل عمران کې فرمایي قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه چې تاسې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کوي نو که دوی له دغه اطاعت وګرځېدل د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کول نو بېشکه چې الله جل جلاله کافران خوښ نه لري. همدارنګه الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني اے مؤمنانو تاسې د الله جل جلاله حکم ومنئ او د الله جل جلاله د رسول حکم ومنئ او ستاسې مسلمانانو څخه د مسلمان حاکمانو او مشرانو حکم ومنئ. که چیرې بیا تاسې او ستاسې حاکمان یا بل هر څوک په یوه شي یا یوه کار کې سره مختلف سواست نو تاسې هغه کار د الله جل جلاله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیثو ته حواله کړئ. که تاسې په صدق او اخلاص سره پر الله جل جلاله او د قیامت پر ورځ ایمان لرئ. دغه الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رجوع کول ستاسې تر ناقص فکر ښه او غوره ده او د دغه رجوع کولو نتیجه ډېره ښه ده. بیا هم الله جل جلاله د سورة النساء په 80 نمبر آیات کې فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. یعنی هر چا چې
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړي، د هغه علیه الصلاة والسلام حکم یې ومانه، په تحقیق هغه چا د الله جل جلاله حکم ومانه. او هر څوک چې له اطاعته وګرځېدی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر یې نه ومانه، نو ته موږ پر دوی ساتونکی، د دوی د اعمالو څارونکی نه یې لېږلی. که د دغو منکرانو هغه خبرې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې یو او بل قسم تشویشونه پیدا کوي او د هغه علیه الصلاة والسلام احادیث قابل د اعتبار نه بولي، صحت او واقعیت ولري، نو دا څنګه کېدلی سي چې الله جل جلاله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر منلو یا اطاعت کولو امر کړي، یا دې موږ زموږ د اختلاف په وخت کې امر کړي چې تاسو په کتاب الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو فیصله وکړي. که رښتیا هم خبره داسې وي لکه دغه منکران چې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو سره دلیل نسی ویل کېدلی، یا دا چې ټول احادیث ساتل سوي نه دي، نو د دغو آیاتو څخه مقصد داسو چې الله جل جلاله خپل بندگان په داسې شي سره امر کوي چې هغه شی اصلا وجود نه لري. حال دا چې دغه خبره یوازې دا نه چې هغه تر ټولو بد او بیا معنا درواغ دي، بلکې لوی کفر او پر الله جل جلاله بد ګمان کول دي. همدارنګه الله جل جلاله د سورة النور په 450 نمبر آیات کې فرمایي: قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې تاسې په صدق او اخلاص سره په هر څه او هر شي کې د الله جل جلاله امر ومنئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ومنئ. که تاسې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو څخه مخ واړوئ، نه یې ومنئ، بېشکه چې دغه زما پر رسول هغه څه دي چې پر ده ښوول سوي دي چې هغه تبلیغ دی، او پر تاسې هغه څه دي چې در باندې ښوول سوي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت دی. نو که تاسې د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ، امر یې ومنئ، سمه او صافه لار به پیدا کړئ او حق ته به ورسېږئ، او نه دي پر ذمه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مگر د شرعي احکامو ښکاره رسونه چې هغه ادا کړې ده. بیا هم الله جل جلاله د سورة النور په 55 نمبر آیات کې فرمایي: واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. یعنی تاسې لمونځ ادا کوئ د خپلو ټولو حقوقو سره، او زکات ورکوئ، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ، ښایي تاسې لره چې رحم در باندې وکړل شي. تفسیر: صحیح لمنځونه ادا کوئ، ځکه د صحیح لمنځو په ادا کولو سره انسان پر سمه لار برابریږي. زکات ورکوئ، ځکه د زکات په ورکولو سره د مال او زړه پاکي حاصلیږي او انسان د بخله په خلاصیږي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کوئ، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اطاعت او متابعت سره الهی رحمتونه نازلیږي. بیا هم الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. چې دا د سورة الاعراف 158 نمبر آیات دی. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ټول نړۍ خلقو ته ووایه، اے خلقو بېشکه زه تاسې ټولو لره د الله جل جلاله رسول یم. هغه الله جل جلاله چې د آسمانو او مځکې پاچهي خاص ده جل جلاله لره ده. نسته هیڅ لایق د عبادت په حق سره مګر همدی جل جلاله دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. نو پر الله جل جلاله ایمان راوړي، یقین وکړي چې واحد او لا شریک دی، او دغه الله جل جلاله پر رسول ایمان راوړي چې نبی امي دی. هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې پر الله جل جلاله او د الله جل جلاله پر ټولو خبرو ایمان لري، او دغه رسول متابعت د دې دپاره وکړي چې تاسې حق لار پیدا کړئ. ورونو دغه آیات شریف په ښکاره او واضح ډول سره فرمایي چې هدایت او رحمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په متابعت او پیروي کې دی. نو دا څنګه کېدلی سي؟ یا دغه رحمت او هدایت څنګه لاسته راوړلی سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو دې عمل ونه کړو؟ یا دا چې څوک ووایي چې د ده علیه الصلاة وسلام سنت صحیح نه دي، یا دا چې ووایي د سنتو پر صحت اعتماد نسی کېدلی. همدارنګه الله جل جلاله د سورة النور په 35 نمبر آیات کې فرمایي فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یعنی هر هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له امر مخالفت کوي، هغه دې د دې څخه وبېرېږي چې په دنیا کې به آفت ورسیږي، یا به دغه مخالفت په سبب دردناک عذاب په دنیا یا آخرت کې ورسیږي. بیا هم الله جل جلاله د سورة الحشر په 9 نمبر آیات کې فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. یعنی او هر څه چې د الله جل جلاله رسول تاسې ته درکړي نو تاسې هغه واخلئ، قبول یې کړئ، او له هر شي څخه چې تاسې منع کړي نو تاسې د هغه شي څخه منع سئ، او د الله جل جلاله له عذابه د ګناهو په پرېښولو سره ځانونه وساتئ. بېشکه چې د الله جل جلاله عذاب سخت او شدید دی. دا د ټولو مسلمانانو دپاره یو عام قانون دی چې دوی باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول امرونه عملی او پرځای کړي، او د هر هغه څه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منع کړي دي باید هغه شی په پراخه تندي او خوشحاله زړه سره پرېښول سي. همدارنګه الله جل جلاله د سورة آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه که چیرې تاسې د الله جل جلاله سره محبت لرئ او محبت کوئ نو زما متابعت وکړئ چې الله جل جلاله به ستاسې سره محبت وکړي، تاسې به خوښ ولري او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخښي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة النجم کې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یعنی او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل هوا خپل غوښتنې خبرې نه کوي، نه دی دغه قرآن مګر وحی دی چې ورته لیږل سوی دی. بیا هم الله جل جلاله په سورة الانفال کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. یعنی ای مومنانو د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره خیانت مکوئ او په خپلو امانتو کې خیانت مکوئ. حال دا چې تاسې پوهیږئ چې د امانت ساتل واجب دي. ورونو د الله جل جلاله سره خیانت دا دی چې د الهي احکامو څخه مخالفت وسي، په ژبه سره خپل ځان مسلمان بولي او عمل د کفارو کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خیانت دا دی چې حکم یې نه مني او د مسنونې طریقې سره بې پروا وي. یوازې دا نه چې دغه بې پروا انسان په ژوند کې د سنتو کول او پرېښول یو شی او بېله فرقه وي، بلکې پر نبوي سنتو باور او اعتماد هم نه لري. د هغو آیاتو شمیر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت او متابعت په واجبېږي تر دې ډېر زیات دی چې موږ یې په دغه بحث کې بیان کړو. لکه څرنګه چې د کتاب الله په اوامرو او نواهیو عمل کول واجب او ضروري دي، همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اوامرو او نواهیو عمل کول واجب او ضروري دي. لکه څرنګه چې دغه د اسلام دوه اصله یعنی قرآن کریم او احادیث مطهره یو په بل پورې تړلي دي، همدارنګه یو له بله جلا کېدونکي نه دي. هر هغه څوک چې د یوه څخه د دغو دوو انکار وکړي داسې مثال لري لکه د هغه بله څخه چې یې انکار وکړي او درواغ یې وبولي. او دغه کار یعنی د یوه څخه د دغو دوو اصولو انکار کول یوازې دا نه چې ضلالت او گمراهي ده، بلکې د علماو په اجماع او اتفاق کفر او د اسلام څخه وتل دي. اوس به څو هغه مطهره او متواتره احادیث چې په هغو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت او پیروي وجوب ثابتیږي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نافرمانی حراموالی ثابتوي درته وړاندې سي. اول په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله، متفق علیه. یعنی که چا زما امر ومانه زما اطاعت وکړي په تحقیق خامخا هغه چا د الله جل جلاله امر ومانه، او که چا زما له امر نافرمانی وکړه په تحقیق هغه د الله جل جلاله امر نه ومانه. دوهم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني زما ټول امت جنت ته داخليږي بېله هغو کسانو چې د جنت د داخلېدلو څخه منع وکړي، جنت ته ننوتل قبول نه کړي. اصحاب کرام وویل د جنت د ننوتلو څخه څوک منع کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کم څوک چې زما امر ومني هغه جنت ته داخل سو، او کم څوک چې زما نافرمانی وکړي هغه د جنت د ننوتلو څخه منع وکړه. دریم په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد، ابو داود او حاکم یې د مقدام ابن معدی کرب رضی الله تعالی عنه څخه په صحیح سند سره روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أحمد، أبو داود وحاكم. یعنی خبر اوسئ چې ماته قرآن او د هغه قرآن سره مثل د هغه احادیث راکړل سوي دي. نږدې ده چې داسې یو سړی چې ځان یې موړ کړي او پر خپل بالښت یې تکیه کړې وي وایي به پر تاسې دا لازمه ده چې یوازې د دغه قرآن متابعت وکړئ. هر څه چې مو په دغه قرآن کې حلال وموندل هغه حلال بولئ، او هر څه یا هر شی چې مو په دغه قرآن کې حرام وموندئ هغه حرام بولئ. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث او سنتو ته اعتبار مور کوي. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود او ابن ماجه په صحیح سند سره روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود وابن ماجه. یعنی ستاسې څخه داسې څوک ونه وینم، داسې څوک در پکښ پیدا نسي چې پر خپل بالښت یې تکیه کړې وي او زما د اوامرو څخه داسې یو امر ورته راسي چې ما په هغه سره امر کړی وي یا ما دې د هغه کار څخه منع کړی وي، نو دی ووایي نه یم خبر یا نه پوهېږم. فقط هر څه چې مو په کتاب الله کې پیدا کړه د هغه متابعت کوو. یعنی سنت احادیث د باور او اعتماد وړ نه دي، بس کم شی چې په قرآن مجید کې وو په هغه عمل کوئ. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی، ابن ماجه، امام احمد او دارمیه د مقدام ابن معدی کرب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیبر په ورځ څه شیان حرام کړه او بیا یې وفرمایل: یوشک احدکم ان یکذبنی وهو متکئ علی اریکته يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي، ابن ماجه، أحمد والدارمي. يعني نږدې ده چې په تاسې کې به داسې یو څوک پیدا سي چې زما تکذیب به کوي، زما خبره به نه مني، په داسې حال کې چې ده به پر خپل بالښت تکیه کړې وي او زما خبرې به بیانوي، نو ووایي زموږ او ستاسې په منځ کې کتاب الله دی، نو کم شی چې موږ په هغه کښې حلال پیدا کړی هغه حلال بولو او کم شی چې موږ په هغه کې حرام پیدا کړی هغه حرام بولو. پاته حدیث شریف فرمایي خبر اوسئ او بېشکه کم شی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرام کړي هغه داسې حرام دی لکه الله جل جلاله چې حرام کړی وي. اوس دې هغه کسان متوجه سي چې دوی وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت یا احادیث د هغو خلقو دپاره و چې په هغه وخت او هغه زمانه کې ژوند کاوه، خو موږ ته په یقین سره نه دي ثابت. دغو بې خبرانو ته وایم دا په تواتر سره ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو هغو خطبو کې چې د حجة الوداع، د عرفات او د قربانۍ په ورځو کې احکام پکښې بیانول څو ځله په تکرار سره خلقو ته وفرمایل: ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. يعني خبر اوسي دغه احکام دي حاضر خلق غائب ته ورسوي، دا ځکه چې ځینې هغه کسان چې په وروسته کې دغه احکام وررسیږي شاید تر ځینو دغه اوسنیو اوریدونکو د ډېر فهم، دقت او توجه خاوندان وي، شاید چې هغه تر دوی ښه په پوه سي.
نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو او احادیثو عمل کول پر اوریدونکو او پر هغو کسانو چې د قیامت تر ورځې دغه احادیث ورسیږي لازم او حتمی نه وای، یا نبوي مطهره احادیث د احکامو د لازمولو دپاره دلیل او حجت نه وای، نو د هغو په اړه داسې امر نه کېدی چې تاسې نورو وروستنیو خلقو ته ورسوئ. نو له پورتني حدیث شریفه دا معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مبارکو سنتو او مطهره احادیثو سره دلیل ویل او په هغو سره عمل کول یوازې زموږ یا د اوسنۍ زمانې دپاره نه، بلکې د قیامت تر ورځې د ټولو مسلمانانو دپاره چې دغه احادیث په صحیح سند سره ورورسیږي داسې پر خپل ځای پاته دي لکه د هغو کسانو دپاره چې دغه احادیث یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې څخه په خپلو غوږو سره اورېدل. نو خود د رسول الله صلی الله علیه و وسلم جلیل القدر او مبارکو اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قولی او فعلی احادیث په یاد کړي، ساتلي او تر تابعینو رسولي دي، او تابعینو بیا دغه احادیث خپل وروستنی نسل ته چې تبع التابعین ورته ویل کیږي رسولي دي. همدارنګه وروستنیو ثقه او باوري پوهانو، متقی او پرهیزګار عالمانو چې خبرې یې د باور او اعتماد وړ وي نسل پر نسل یو بل ته سپارلي دي، او بیا یې دغه مطهره احادیث په خپلو کتابو کې په داسې ډول سره یو ځای کړي او بیان کړي دي چې د هغو څخه یې صحیح او ضعیفه احادیث ښوولي او په ګوته کړي دي. تاسې پوهیږئ چې علمای کرامو د صحیح او ضعیفه احادیثو د پیژندلو لپاره څونه زحمتونه ایستلي دي. دوی داسې معلوم قوانین او روښانه قواعد ښوولي او مقرره کړي دي چې د هغو قوانینو په عملي کولو سره هغه احادیث چې سند یې صحیح وي او هغه حدیث چې په سند کې ضعف وي یو له بله جلا کېدلی او پیژندل کېدلی سي. تاسې پوهیږئ چې د امت مسلمه علمای کرامو او د مطهره احادیثو د فن پوهانو د احادیثو کتابونه که صحیح البخاري او صحیح مسلم دي او که نور کتابونه دي په ډېر دقت او غور سره له هر تغیره او هر تحریف څخه په ښه طریقه سره داسې ساتلي او محفوظ کړي دي لکه الله جل جلاله چې کتاب الله قرآن مجید په الهي وعده سره د ملحدانو له تحریفه او د کافرانو د تغییر او اړولو څخه ساتلی دی. الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی بېشکه موږ په خپله نازل کړی دی قرآن او بېشکه چې خامخا موږ له زیاتوب او نقصانه د دغه قرآن ساتونکي یو. الله جل جلاله فرمایي د دغه قرآن مجید نازلونکي موږ یو او د دغه قرآن مجید د هر قسم ساتنې ذمواري موږ د خپل قدرت پر غاړه اخیستې ده. په کم شکل او هیئت سره چې دغه قرآن مجید نازل سوی دی بېله یوه لږ او ادنا تغییر او تحریفه، بېله تبدیل او اړولو په پوره کمال او صحت ټول عالم ته رسېدلی دی، او هم به تر دې وروسته راتلونکو خلقو ته پر دغه صحیح او سالم شکل چې نه یې په زور او زیر کې تغییر وي او نه یې په پیش او ورغندي کې اړول وي ورسیږي. ډیرو قوي قومونو او ډیرو لویو پاچاهیو ډیر کوښښونه کړي دي او هم یې کوي چې ټوله قرآن مجید یا د هغه څخه یوه حصه که څه هم ډیره لږ وي له منځه یوسي. خو الحمدلله د قرآن مجید یوه ټکي یا یوه زور او زیر ته هم څوک تغییر او تبدیل نسی ورکولای. د قرآن مجید په اړه د الله جل جلاله دغه د ساتلو لویه وعده په داسې صافه او حیرانونکې طریقه سره پوره سوې ده او نور به هم پسې پوره کیږي
چې د هغې وعدې په لیدلو سره د متعصبو او مغرورو مخالفینو سرونه کښته سوي دي. میور وایي تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو په ټوله دنیا کې داسې یو کتاب نسته چې د قرآن مجید په شان دي د 1200 کلو په موده کې له هر ډول تغییر او تبدیلی پاک او سپېڅلی پاتې سوی وي. یو بل اروپایي محقق وایي موږ په پوره یقین سره قرآن مجید بعینه هغه د محمد صلی الله علیه و وسلم د خولې څخه راوتلي الفاظ بولو، لکه مسلمانان چې د الله جل جلاله کلام بولي. ورونو، د تاریخ واقعات موږ ته دا راښیي چې په هره زمانه کې د علماو ډیرې زیاتې او دومره لوی لوی ډلې موجودې وې چې شمېر یې الله جل جلاله ته معلوم دی، او هغو علماو د دغه مبارک قرآن د علومو او مطالبو او نه ختمېدونکو عجایباتو حفاظت کړی دی. لیکونکو بیا د قرآن مجید د رسم الخط ساتنه کړې ده. قاریانو بیا د قرآن مجید د ادا کولو د طرز او طریقې چې تجوید ورته وایي ساتنه کړې ده، او حافظانو بیا د قرآن مجید د الفاظو او عباراتو داسې ساتنه کړې ده چې د نزول له وخته بیا تر اوسه پورې د هغه یو حرکت زور زیر پیش نه الش سوی دی او نه تبدیل سوی دی. ځینو علماو د قرآن کریم رکوعګانې شمېرلي دي، چا یې آیاتونه شمېرلي دي، ځینو بیا د قرآن مجید د حروفو شمېر راښولی دی، ان تر دې چې ځینو کسانو یې یو اعراب او یو ټکی شمېرلی دی. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د زمانې څخه تر نن ورځې پورې هیڅ یوه داسې ورځ نه ده تېره سوې چې په هغه ورځ کې دي په زرهاو او لکونو حافظان نه وي موجود. تاسې فکر وکړئ، په موږ مسلمانانو کې داسې ډېر ماشومان سته چې عمر یې تر 8 او 10 کلونو زیات نه وي. دوی په دغه عمر کښې د خپلې ژبې ډېر شیان نه په یادولی سي او نه یې ویلی سي، خو د قرآن مجید څخه ډېر سورتونه داسې په یاد کړي وي چې په ښه ډول سره یې لولي او اوروي. سره له دې چې د قرآن مجید ژبه د دوی دپاره یوه پردۍ ژبه هم وي. دغه بل شي ته هم متوجه سئ، د نبوت د زمانې څخه بیا تر اوسه پورې که یو وخت په لمانځه یا په یو مجلس کې د یوه عالم یا یوه حافظه څخه د قرآن مجید د تلاوت په وخت کې یو حرف پاته سي یا یې په زیر او زور کې کومه خطا ځینې پیښه سي، لویان او حافظان خو څه کوي بلکې یو وړوکی ماشوم هم دته فتح ورکوي. حتی پر دغه لوستونکي د 4 طرفونو څخه د اصلاح کولو غږونه راپورته سي، او دا امکان نه لري چې هغه لوستونکی دي هغسې پر خپل خیال او خپلې خوښې ته پرېښودل سي چې قرآن مجید دې غلط ووایي. په دې کې هیڅ شک نسته چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سنت او احادیث هم نازل سوي وحی دي، او الله جل جلاله لکه څرنګه چې یې قرآن مجید ساتلی دی دغه رنګه یې سنت مطهره هم ساتلی دي، او د هغه د ساتنې دپاره یې داسې نقد کوونکي علما د ښه او بد جلا کوونکي پوهان پیدا کړي دي چې سنت مطهره د اسلام د دشمنانو د تغییر او تبدیل څخه او د باطل خوښونکو د تحریف او اړولو څخه او د جاهلانو د تعبیر او تفسیر څخه وساتي. همدارنګه هغه څه چې ناپوهو درواغ ویونکو او ملحدانو په سنت مطهره پورې تړلي دي د هغه څخه لرې کړي. دا ځکه چې الله جل جلاله نبوي مطهره احادیث د قرآن مجید دپاره تفسیر ګرځولي دي، او د هغو احکامو دپاره چې په قرآن مجید کې مبهم او مشکل دي تعبیر ګرځولي دي. همدارنګه په سنت مطهره کې نور داسې احکام موجود دي چې د هغو احکامو حکم په قرآن مجید کې نه دی نازل سوی، لکه د ماشومانو د تیرودلو د احکامو شرح او تفصیل،
یا ځینې د میراث احکام یا هغه حکم چې یوه ښځه د دې د عمه یا د دې د خاله سره د یوه سړي په نکاح کې یو ځای کول نه دي روا، یا داسې نور احکام چې په سنت مطهره کې راغلي دي او په قرآن مجید کې د هغه ذکر او یاد نسته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.